او نن ډېر زیات خوشحاله یم چې ما په دومره ګڼ تعداد باندې هغه ښایسته او ښکلي مشران یو ځای سي کړه. الله هم دغه اتحاد او اتفاق تر قیامت هم دقه رنګ لره. هغه اردو کې یو شعر دی وایي هم موت کو بھی انداز سکھا دیں گے. وایي که تاسو په اتفاق کې یاستئ مرګ له به ماته ورکوي. نورو خبرې خو مشرانو وکړلې او ډېرې ښې خبرې وکړلې، ضرورت هم نشته. خو یو خبره کوم، موږ کې هېڅ یو کمزوري ده چې هغه کمزورۍ ته به خیال کوو. موږ اکثر چې په مومند کې یو کار وشي جرګه وکړو، یاره دا د صافي کار دی، بل وایي دا د علمزي کار دی، بیا چې صافي جرګه وکړي وایي دا د قنداري کار دی، قنداري بیا جنګر کې وایي دا د پلانکي. نو هغه خبره هېڅ یو کور ته ورسوو، هغه ته یې به ځای پرېږدو. که هر چېرته یو کار کېده هغې له به موږ ملاتړ کوو، که هغه په جرګه وه که هغې له به ورځوازې بیا نه پرېږدو. دا مسله چې کوم ده دا د زما د مومند ده، دا د قبایل هم ده، دا د پاکستان هم ده، دا د دې ټول پښتونخوا ده. ورونو دا یو داسې مرض دی لکه نن سبا چې دا دغه را پیدا شوې ده بیماري ته څه لپسکیم ورته وایي که څه ورته وایي، په هر کور کې لګي که نه. ګوره دا بدامني داسې شی دی چې د ارض د عمل ته هم نقصان دی، وطن ته هم نقصان دی، مشر ته هم نقصان دی. ګوره حضرت علي صاحب به ویلې چې د کفر حکومت یو انصاف کیي نو هغې کې به اوسېږي، او که د اسلام حکومت یو بې انصافي کیي نو هغې نه به تښتي. موږ د هېڅ چا خلاف هم نه یو. موږ د چا خلاف ولي؟ خو موږ ګوره ډېر ځپل شوي، موږ اوس هم د خلک په کډو باندې بار پروت دی او نشي راتلی. دا ګوره که لوږه راغله لکه نه خدای شته چې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله لکه نه پخوا به خلکو نه خوړلې، هغې څه وخت تېرېږي. خو وروڼو ګوره بدامنۍ څه وخت نه تېرېږي. نو دې ته به ودرېږو. دا نن جرګه چې وشوله انشاءالله په 22 تاریخ باندې هغې له هم راشئ، دا به ختمو نه، بیا به پسې بله کوو، بیا به بله کوو، او دې کې به سیاسي او غیر هغه در چلار معلومه ده که چې ته پیپل یې او ته مسلم لیک یې او ته بل یې او ته بل یې.